ما نوم دي شان دی ما د زیارت په خپل کې غره کې خپل رنګونه دي او خپل ځایونه مې د الحمدلله اوس موږ د الله حکومت دا مطالبه ده چې زموږ دلته چې کوم د معدنیاتو ګیټ دی دلته زموږ یو افسر دی اسد صاحب نومې دی دا چې کله راشي د وجه زموږ ټول روزګار متاثره دی الان کې دا ډریوران کلینډران دي د هلته 3 شپې 4 شپې هلته غریبانان کاڼو ته وکړي شوګیري وکړي سختې تېرې کړي تکلیفونه تېرې کړي بیا چې د هغه ځای نه راروان شي دلته چې دې ګیټ ته راورسېدي وي د شپې په 1200 په یوه بجه باندې ودرېږي کله ترې 5000 روپۍ غواړي کله ترې 10000 غواړي کله ترې 3000 غواړي خو چې په هر څو دیوسه مطابق شي چې هغه روپۍ ترې والي هغه لارۍ پرېږدي اضافي روپۍ ترې وانخلي دا کاڼ هم قانوني دی دا لارۍ هم غیر قانوني ده دا درنګ هم غیر قانوني ده دا لیز هم غیر قانوني دی چې روپۍ ترې دې والي بیا هر څه د دې په قانون کې صحیح صرف اسد انسپکټر صاحب چې کوم دی دا چې کله راشي موږ ته دا مثالې سازي نن نه 9 میاشتې یا 8 میاشتې مخکې زموږ روزګار ښه صحیح چلېده نه غیر قانوني و نه غیر قانوني کار موږ کړی دی نه ډریورانو کړی دی خو دا چې راغلی دی نو پرونه رئیسته یا نن 3مه ورځ یا 4مه ورځ چې زموږ روزګار متاثره دی اوس یې بېګا د ډریورانو نه روپۍ اخیستې دي هغه ډریورانو له دې کلمه ورکړه قرآن یې ورکړه کلمې اوس موږ د حکومت نه او دلته چې کوم موجوده افسران دي که زموږ مشران دي کشان دي ټول نه زموږ دا درخواست دی چې بای ده په موږ باندې څنګه کلمه تېره کړله څنګه قرآن یې راکړه څنګه یې زموږ بېعزتي وکړله داسې به دی زموږ وکړي موږ به هله روډ کولاوه چې کلمه قرآن ده موږ ته نه یې کړی ده زموږ تسلي نه یې کړې او دی د دې ځای نه تللی نه یې هغه پر به زموږ روډ بند دي که موږ په دې وژنې که جیلونو ته وړي موږ هرې خبرې ته تیار یو خو چې دی د دې ځای نه تللی نه یا ده موږ ته قرآن او کلمه تېره کړې نه د هغې پر به زموږ روډ بند دي زموږ خلکو کې دومره زور شته دی چې موږ د ټیکس هم ورکوو او اضافي پیسې دې ورکوو دا کرپشن دی دا ښکاره کرپشن دی دا ظلم دی دا زیاتې دی موږ د انضمام د دې لپاره شوی دی چې موږ د خلکو بیدار وبکړي لهذا د دې خلکو دا ډیمانډ دی دا انسپکټر دی اوس راشي او دلته دې ودرېږي او دا دې ووایي چې یاره زما د دفتر کس یا ما چې کوم دی دا پیسې نه دي اخیستي نو بیا به هم زموږ تسلي وشي په موږ باندې وویلې په موږ باندې قسم قرآن وکړو او دوی چې کوم دی اوس په خپله غلي ناستې دي جواب ورسره نشته دی نو د خلکو دا مطالبه ده او جایز مطالبه ده چې اوس دوی دلته راشي او دا خبرې دې ډینې کړي چې را دا موږ نه دا پیسې موږ نه دي اخیستي دغه هم نه و چې موږ نه دي اخیستي اضافي پیسو څه ضرورت دی دا خو ډریوران کلینډران دي غریبانان خپله مزدوري کوي دا مزدور کاره خلک دي ټول مطلب دا د برداشت نه بهر خبره